بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر نوجوانان داسې هغه زمونږ سره چې میلاویږي او هغوی په ډیرو پریشانو او ډیرو حالاتو کې داسې خبرې وکړي موږ په خپله هم پریشانه شو. خو زه تاسو ته دا یو د هغې پریشانۍ د هغه که تجارتګر کسان وي، دوکانداران وي، کاروباري خلک وي، یا د چا روزګار وي نه، نو زه تاسو ته د دغه پریشانۍ او د دغه روزګار د حل کولو دپاره د الله د کتاب نه یو مجرب عمل ښیم. خو دا به زما د طرف نه تاسو ته د دې پوره اجازت وي، ځکه دا د الله کتاب دی او د الله کتاب هر مسلمان ته رسول پکار دی چې هغه په څه طریقه باندې د هغوی د مشکلاتو او مصایبو حل روزي. او یقین وکړه چې په دې دور کې په دې سختو مشکلاتو ستونزو کې د خلکو سره چې کوم ستونزو سره خلک مخامخ شوي دي، نو د دې دپاره زه تاسو ته داسې د قرآن کریم نه یو بهترین عمل ښیم. کله یو سړي کاروبار روان وي او ناڅاپه هغه ډونګ شي، ودرېږي، نو هغه خلک په مشکلاتو سره مخامخ شي. د هغوی دپاره دا یو وظیفه د قرآن کریم نه در کوم چې هغې ته سوره مزمل ویلی کېږي، یو د کم دېرشتمه سپاره ده. دا سوره مزمل تاسو یو سولیخ کرته 41 مرتبه یو سولیخ ځله دا سوره مزمل ختم وکئ. اول او آخر کې درود شریف وایئ او د زړه په فکر باندې او درد او غم باندې انشاء الله العزیز آخر کې دعا وغواړه او څه اوبه چینی پې دمم کا هغه وخوره او انشاء الله بفضله تعالی ستا به ولاړ کار الله پاک روان کی او دارنګې کوم کار نه الله به هغه کار کې خیر او برکت او ستا دپاره د کار بندوبست وکړي. دا صورت همیشه کوم کاروباري سړی همیشه وکرته دا صورت روزانه په خپل کاروبار په ځای کې وایه. زما انشاءالله العزیز دا تجربه ده او دا د الله پاک کلام دی، د دې دا برکات دي چې د دې په وجه باندې به الله پاک ستا په کار کې خیر او برکت اچوي. خو د حرام او ناجایزو نه به ځان محفوظ ساتي. الله به مدد او نصرت تا سره خپل یعنی شامل حال کوي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او چې څومره ستاسو نه کیدی شي په خپل هم په دې عمل وکئ او نورو مسلمانانو نوجوانانو ته هم دا شیر کوي په نیت د ثواب باندې. الله به ستاسو یعنی پوره حصه د هغوی په حلال کاروبار کې وکړي. الله دې جزای خیر درکړي. والسلام.